دلته یو فایده تاسو ته ذکر کوم ښه ستاسو را زړه به خوشحاله شي ذهن ته مې راغلی خصوصا د مسافرو دپاره. لس کاله موسی علیه السلام بهر تېر کړي چې راغی الله وله پیغمبري ورکړه. نو دا یاده کوي امام شافعي رحمه الله دې باب کې اشعار دي خلاصه د هغې دا ده هغوی اوزه د رزق د ګټلو دپاره د خپل ملک نه د خپل علاقې نه بیا هغه ویلي چې سړی چې د خپل علاقې نه وځي دې سره قیمتي کېږي نو وی ګوري نه اوبه چې په یو ځای ولاړې څښا شي اوبه چې په یو ځای ولاړې څه شي څښا شي او چې رواني نو صفایي او وی که دا نور همیشه وی نو خلک به ترې تنګ شوی وی خو چې ځي راځي نو د خلکو ورته ضرورت راځي او وی که چېرته زمری د ځنګل نه او د خپل ځي نه خوځېدی نو ښکار به یې کړی وی ښکار یې نه شو کولی او خو د باچایي کوي په دې چې ګرځي را ګرځي ځي او بیا نور هم داسې هغه ډېر ناشنا خبرې ذکر کړي دي نو دې کې دا فایده خصوصا مسافرو دپاره چې په دې مسافرو کې او د کلي نه بهر ته وتو کې په دې کې ډېر خیرونه پراته دي رزق هم الله درکوي اجر هم الله درکوي عزت هم الله درکوي او بیا دا کم ملګري چې دلته سعودي عرب کې دي او دلته دا بیانونه او درسونه او دین اوري دوی باندې خو الله ډېر رحم کړی دا نعمت تا ته هلته نشو میلاوېدی کوم نعمت چې الله تا ته دلته نصیب نو سره د دنیا دین یې درته هم نصیب کړو نو مه خفه کېږئ موسی علیه السلام هم ژوند د مصر نه بهر تېر کړی دی یوازې او دا خو ګټه مسله وه تاسو پکې لا بیا هم ټلیفونونه ور وشږوئ او یو شی او بل شی او نه څه کیس و په هغه باندې کیس دی سړی وژلی دی او نه د رابطو څه ترتیب شته او بیا هم موږ چې دی ناشکري کوو نو په هر حال د الله شکر ادا کوي ګوره په هر څه کې خیر خو موږ ته پته نه وي په دې مسافرۍ کې د کور نه لرې کېدو کې هم خیر او موږ ته پته دی چې دا ګران کار دی اندازې لږې ماته زه محسوسوم دا خبر خو دومره ده چې انسان د خپل خیر نه نه خبر او الله چې څه کې به کې خیر یې رب العالمین دی موږ ټولو ته پراخه حلال روزي په خپل ملک کې راکړي